دا زما یو ارمان و. مونږ چې کله کرکټ شروع کوو افغانستان کې صرف خلکو ته د بیټ نیولو چل ورته او بیا هماغه کوڅو په کیمپونو مونږ پلیرانو لوبغاړو پسې ګرځېدو. هغه لوبغاړي نن په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم لپاره لوبېږي او مونږ او تاسو ټول به افتخار کوو. دا اول په خپل ځان او په خپل فامیل باندې ډېر زیات افتخار کوم چې زمونږ د وجې نه افغانانو ته الله پاک خوشحالي ورکوي. پاتې شوه د کرکټ خبره. کرکټ کې زه 3-4 کاله مخکې بهر سړي په خوله باندې بوم کریم خان صادق نوم او بیا یو څه داسې مخالفتونه هر سړی لري او په هر بخش کې لري. زمونږ خپل نږدې مخالفانو چې هغو سره ما په ژوند کې ډېر زیات ښه کړي وو. د هغوی کورنیو هر کورنۍ 10-15 غړي نن سبا سوشل میډیا کې فیسبوک کاروي او هغو ته داسې ذهن کې ور واچول شول چې کریم که په سی پر اوټ شي پرې نه دی. ښې ډېرې خبرې وسې کوي.